د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو محصولاتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. په دې نندارتون کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ګڼو متشبثینو او د تولیدي شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی دی او خپل تولیدات او محصولات یې نندارې ته ایښي دي. د دې نندارتون ګډونوال په هیواد کې دا ډول نندارتونونه د متشبثینو او تولیدي شرکتونو لپاره ګټور بولي او خپلو داخلي تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره تر ټولو ښه لاره بولي. محصولاتی که در بازار عرضه میشه میباشه و این لواشک‌های ما که هستن از میوه‌های تازه، ما از میوه‌های تازه‌ای که در بازار پیدا میشه ما از یاد جور میکنیم. این نمایشگاه کاملا مفید است و البته در این نمایشگاه تجاران خارجی هم میبود از اینکه خوبتر به ما مفیدتر بود. په دغه نندارتون کې د نارینه‌وو ترڅنګ ګڼو میرمنو هم ګډون کړی او په خپل لاس جوړ شوي توکي یې نندارې ته ایښي دي. ګډونوالې میرمنې خپلو صنایعو او تولیداتو ته له سرپرست حکومت څخه د ورته نندارتونونو د جوړېدو ترڅنګ غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته د کار زمینه برابره کړي. بازار خوب است، شکر کل هموطنان ما میان خریداری میکنم. از حکومت این خواسته رو دارم که دائم این نمایشگاه را برای ما ایجاد بسازه به خاطر تا ما بتونیم تولیدات خود به فروش برسانیم، یک بازاریابی خوبی داشته باشه. خواست ما از حکومت اسلامی است که باید بازار دائمی به طبقه اوناس ساخته شود تا هم خانم‌های متشبث بتوانند محصولات خود به فروش برسانند. دغه نندارتون ته راغلي خلک بیا وایي خوښ دي چې د خپلو وطني تولیداتو څخه لیدنه کوي. دوی له نورو هیوادوالو څخه غواړي چې له خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو څخه ګټه واخلي. اینجا آمدم دیدم زیادتر خانم‌ها برای خود زیورات، مثلا زیورات داخل خود وطن، افتخار خود وطن، فرهنگ‌های بیگانه را پرورش نمیتونن از خود داخل وطن و همچنان لباس‌های افغانی جور میکنن. ما باید اصلا اول خود ما تولیدات ما چه میگن تحسین کنیم، اونا را بگیریم، استفاده کنیم تا مردم همی کسایی که تولید میکنن اونا به تشویق شوند. د دغه نندارتونو مسؤلین وایي چې دوی په هیواد کې د ټولو متشبثینو او تولیدي شرکتونو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پر مخ یې پراته خنډونه لرې کړي. د امارت چې څه اصول وي هغه ته په کتو سره مراعات کولو سره زراعت دی که ښځه وي که نر وي که وطندار د وطن د خلکو سره په هر میدان کې ښه اخلاص کوي او ښه منډه کوي، خدمت ته حاضر دی. د یادولو ده چې دغه نندارتون به سبا هم دوام وکړي او همداراز سرپرست حکومت په راتلونکي کې د نورو دا ډول نندارتونونو د جوړېدو خبره کوي.